په سوریه کې د تحریر شام ډلې د واک نیولو پر دریمه ورځ لنډمهاله واکمني جوړه کړه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. دې ته وایي له هیواد او ولس سره مینه او پالوالي. له اسلامي امارت څخه د سوریې د تحریر شام ډله د واکمنۍ په جوړولو کې مخکې شوه. تحریر شام ډلې پر دریمه ورځ لنډمهاله واکمني جوړه کړه او اسلامي امارت تر اوسه چې 4 کال روان دی لا هم چارسنبالي واکمني چلوي او د رسمي واکمنۍ په جوړولو کې پاتې راغلی. محمد بشیر په رسمي توګه د سوریې د لنډمهالي واکمنۍ سر وزیر اعلان شو. محمد بشیر په رسمي توګه د سوریې د لنډمهالي واکمنۍ د سر وزیر په توګه وټاکل شو. بشیر له دې ګمارنې وروسته ویلي چې دته د لیکت په بهیر کې د واکمنۍ د چارو د سمبالولو دنده سپارل شوې ده. محمد بشیر وایي چې په سوریه کې د واک د لیږد بهیر به د 2015 زیږدیز کال د مارچ پر لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د عربي رسنیو د راپورونو له مخې بشیر په 1983 زیږدیز کال کې د ادلیب ولایت په جبل زاویه سیمه کې زیږیدلی دی. هغه په 2009 زیږدیز کال کې په حلب پوهنتون کې د مخابراتو په برخه کې د برېښنا له برخې فارغ شوی او په 2021 زیږدیز کال کې د ادلیب پوهنتون د فقه او قانون په برخه کې سند ترلاسه کړی. په 2011 زیږدیز کال کې نوموړي د سوریې د غازو شرکت د حساسو تاسیساتو څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. بشیر د څه مودې لپاره په ادلیب ولایت کې د سوریې د ژغورنې واکمنۍ د پراختیا وزارت د نفوسو د چارو د مدیر په توګه دنده ترسره وله، خو وروسته د پراختیا او بشري چارو وزیر او د 2024 زیږدیز کال په جنوري کې په ادلیب کې د وسلوالو د ژغورنې واکمنۍ د 5م لومړي وزیر په توګه وټاکل شو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.